سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو قانع الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت شینوارو لوی ولسوالۍ د مارکو بازار ته راغلي یو نو نن یخ موسم دی او د باران اټکل هم شته که خدای وکړي چې چېرته مزهدار او ښکلی باران وشي نو د معمول سره سم تاسو ګورئ چې زموږ زیاتره هیوادوال مارکو بازار ته راستانه شوي دي دغلته خپلې ورځنۍ چارې او هغه بوختیاوې سرته رسوي نو تاسو چې مو مخکې هم یادونه کړې ده چې د مارکو د بازار دغه خوندور روش ډېر زیات مشهوره دی چې زموږ د ننګرهار ولایت په شمول د ګڼ شمېر نورو ولایتونو ولسوالیو څخه هم خلک مارکو بازار ته راځي تر څو دغلته دغه خوندور او مزهدار روش وخوري نو دا چې دغه روش ولې مشهوره دی علت یې په څه کې دی دلته یو رستورانت راغلی یو پاک افغان شینواري رستورانت ته نو دلته به موږ سره د روش د پخېدلو څخه هم څو ښکلي او مختلف انځورونه ووینئ دغې هوټل د مسؤلینو سره به خبرې اترې هم ولرو چې دوی د ورځې په اوږدو کې څومره روش دغلته پخوي او د ننګرهار ولایت په شمول نور د کومو ولایتونو او ولسوالیو څخه خلک دغلته راځي نو تاسو ګورئ چې نن موسم یو څه باراني دی او موسم یخ دی نو ډېر زیات بیروبار دی په دغه بازار کې ځکه خلک مستقیما دې ځای څخه ځي تورخم ته نو دغه عمومي سړک دی د کابل تورخم ډېر زیات بیروبار هم دلته وي بیا خصوصا د مارکو په بازار کې ډېر زیات بیروبار وي نو اوس بیا ښه خبره دا هم ده چې مالټې شروع شوي دي او زیاتره خلک چې کله هم مالټې وخوري نو هغې څخه وروسته بیا راځي دغلته روش نوشجان کوي یوه ضروري یادونه چې ما په تېرو خپرونو کې هم کړې ده چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ نو پیل به د استاد څخه وکړو دا نو هغه کس دی چې په دې پاک افغان شینواري هوټل کې دغلته نامزده روش پخوي هر سهار نو معلومات هم ترلاسه کوو چې دوی د څه شي وخت دغلته راوړي او مشتریان څنګه دي سلام ستړی مشي په خیر راغلی وعلیکم سلام ستړی مشي په خیر راغلی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ته ښه انشاءالله په خیر یې صحت ښه دی خیر اوسې خوشحاله اوسې لږ دې خوا راځه دا لوګي هم د سترګې مې سوځوي تاسو ورسره مخته شوي که څنګه والله چې بس مونږ عادت یو ورور زمونږ بس ټول عمر همدغه کار دی ډېره مننه ژوندی اوسې که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم دی جمشید جمشید اوسه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دې پاک افغان شینواري رستورانت کې چې دلته کار کوي او بیا دغه روش پخوي دې کې تقریبا 6 میاشتې به دلته کېږي 6 میاشتې مطلب نوی راغلی نوی راغلی د هوټل نوی جوړ شوی دی مخکې چېرته وی دې نه مخکې زه تورخم کې وم 6 کاله مې هلته همدغه دنده ترسره کړې ده نه فقط روش پخولی شي که نه نور هم شیان پخولی شي لکه کابلي پلاو شو ترڅنګ لوبیا هغه شیان اسانه دي نه ټول شی نه پخولی شم روش کابلي پلاو ازبکي پلاو او بریاني او همداسې تیکا کباب کړی هر شی چې وغواړې انشاءالله چې پخلي کې زه مشکل نه لرم دلته بیا بله خبره هم نه که نه په مارکو بازار ته چې څوک راشي که نه نو د روش نه بغیر بل شي فرمایش نه ورکوي ځکه دغه پلاو او نور شیان خو هر ځای کې شته دی د مارکو د بازار دغه روش بیا ډېر ځانګړی دی څنګه دا هو دلته یوه خبره ده چې غوښه هم خلک تازه ورکوي او پخلي کې هم ښه زیار وباسي ښه پخلی کوي دا نور زه کابل له تللی وم هلته الماس انټر کانټینټل هوټل کې موږ نه امتحان اخیسته هلته یې لکه 15 کسان ما سره امتحان کې نور هغو ته ویل وایي چې باسي غوښه راوړم که تازه هغو 15 واڼو ورته ویل چې باسي غوښه راوړه
چې ما ته نوبت ورسېد ما ورته تازه راوړه ویل دا څنګه چل دی ما ورته باسي غوښه هر سړی پخولی شي هغې پخلی اسان هم دی خو هغې کې خوند نه او تازه غوښه کې خوند دي خو هغه لږ زحمت غواړي باسي غوښه یعنې څنګه باسي غوښه داسې چې دا ما لال کې 4-5 ورځې دا پریزر کې پروت دي دې باندې ډېر وخت واوړي دا غوښه یې پخپله نرمه شي یعنې هغې نه روټۍ نه راځي نه نه هغې خوندوره بیا نه خپل خوند او خپله ذایقه چې پکې کومه وي هغه ختمه شي که دا راته ووایي چې تاسو دلته مثلا دغه روش پخوئ که نه د هفتې په کومو ورځو کې دغلته بیروبار زیاتي او اکثر چې د کوم مال حلالوئ تاسو دلته بیروبار د جمعې په ورځ او پنجشنبې په ورځ زیاتي خو بیا دا د ماټو په سیزن کې ډېر دغه و روزانه به یې بیروبار روزانه به یې بیروبار و خو نور همداسې عامو ورځو کې پنجشنبه او جمعې په ورځ باندې بیروبار وي او د غوښې باره کې مې راته ووایي چې مثلا که نه تاسو دغه کله حلاله کوئ مثلا څه حلالوئ سیرلی دی غوا ده خوسکی دی لکه اوس دغلته یو ځان فکر کوم دا به سیرلی که نه دا پسه دی پسه دی دا پسه دی ګوره دا به خلک اکثره وریته کې خوري که نه وریته کې او د دې وریته هم ښه راځي روش هم ښه راځي او کړایي هم ښه راځي د پسه هغه اوس تاسو مثلا دغه څو دیګې روش پخ کړی اوس که نه نن خو ماشاءالله هوا یو څه یخه ده مشتریان به ښه یي بس 2 دیګه خو نن پخ کړي یو مې دا د دغه کړی نیمایي نه مې هم اړولی دی او دا بل دیګی خو اوس تاسو ولیده چې اوس مې مات کړ او که داسې راته ووایي چې دا غوښه څه شي ده اوس مثلا دې کې پسه هم شته او سیرلی هم شته داسې خلک راځي وایي ما له د پسه غوښه ښه نه ده بس مونږ ولا سیرلی مونږ ته پته لګي چې دا سیرلی غوښه ده دا پسه ده دواړو غوښه هم کې اچوي کله مشتریان دلته راځي که نه او د پسه او د سیرلي د نه غوښتنه کوي قیمتونه یې دواړه یو شی دي که نه متفاوت دي نه قیمت یې یو دی یو دی او د دواړو قیمت یو دی ډېره مننه ژوندی اوسئ چې دغه دیګ ته کله پوخ کړي که نه د پیل څخه تر پایه پورې مثلا دغه څومره وخت کې پخېږي او څومره غوښه اخلي دغه دا دیګ خو غوښه ډېره اخلي تقریبا 8 کیلو غوښه اخلي 8 کیلو او یعنې 10 منونو بره او دا بس چې بازار ښه زر ختمیږي او چې بازار دغه بیا وخت نیسي دغه د روش تیارول خو کومه خاص طریقه نه ده چې مثلا موږ ته راوښیي تر څو لیدونکي موږ سره پوه شي هغه دوستان چې مثلا چېرته چکر وهي په هماغه طریقه باندې بیا پوه کړي ولې نه روش چې پخې اول به الوګان پاک صفا ومینځي د دیګي په بیخ کې به یې واچې هغې د پاسه به غوښه واچې غوښې د پاسه به مالګه واچې خپله اندازه او په خپله اندازه به اوبه هم واچې په خپله اندازه به غوړي هم واچې او بیا خلک ډېر قسم دغه پې خلک کوي څوک مرچک اچوي څوک یې نه اچوي څوک ټماټر اچوي څوک یې نه اچوي څوک پیاز غوټې پکې ږدي څوک یې نه ږدي وږي غوټې پکې څوک ږدي پستا بادام او کاجو او لونګ دا شیان هم پکې معده کې سړی واچوي هغې نه بیا نور هم ښه راځي یعنې څومره چې ذایقه برابرې هغومره کېږي څومره چې ته ځان کې تاوان ګورې بس هماغومره دغه کېږي ښه راځي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان کوم پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته خپلو هېوادوالو ته مهرباني خیر اوسئ خوشحاله اوسئ او بس الله پاک پروردګار دې ټول لیدونکي چې څوک زموږ دا پروګرام ګوري الله دې خوښ او خوشحاله کړي او ښه وخت ورته غواړم ډېره مننه ژوندی اوسئ کور ودان خیر اوسئ لیدونکو را سره اوسئ لکه څرنګه چې مخکې استاد یادونه وکړه دلته د پسه غوښه هم تیارېږي ترڅنګ د سیرلي غوښه هم ده تاسو ګورئ چې ورته ډېر ښایسته او ښکلي دغسې ځایونه برابر کړي دي نو فکر کوم ورور ته چا تازه فرمایش ورکړی دی او دا به هم یو څه جوړوي فکر کوم چې کړۍ به تیاروي هغه هم د رومیانو والا داسې د څه غوښه ده او استاد موږ ته معلومات راکړي
استاد سلام ستړی مشه په خیر وعلیکم راغلی. السلام په خیر راغلی جوړې ښه خوشحاله اوسه ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله په خیر یې. خیرت الله دې وبخښه خوشحاله اوس ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم زراعت خان دی شینواری یم حضرت خان. زراعت خان زراعت خان څنګه یې یخنۍ سره سال دی؟ انشاءالله ښه ده بس ښه په طبعه کې ده یخني تاسو نشته خو یخ نه کېږي خو ګرم نه نه هم کېږي موږ یو حالاتو کې هم نه کېږي ګرمي هم نه کېږي او بیا یخني هم نه کېږي ډېره مننه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه رستورانت کې کار کوې ته؟ زما خو تقریبا داسې ووایه چې د 12 کالونه به لګیا یم پکې 12 د کلونه. لوړګي نه لنډې کوتل نه او تر اوسه پورې لګیا یم 13 کال مې پښتونستان کې تیر کړي دي اوس دا یو 4 میاشتې شي چې دلته راغلی یم. دا راته ووایه چې دغه اوس لګیا وې که نه دا غوړي چې دې سره کړه دې لپاره اوس چې پسه غوښه ده که نه سیرلي غوښه ده؟ سیرلي غوښه ده سیرلي غوښه. څوک لم نه خوري بس بیا مشکلات یې بیا دا ولاړ ځانګړی فرمایش دی. ځانګړی فرمایش دی څوک څه رقم فرمایش په هماغه تیاروله. ته راته ووایه چې د ژمي د موسم په راتګ سره څنګه دي ستا مشتریان څنګه دي خصوصا؟ زما ژمي کې ښه دي خو اصلیت په اوړي کې لږ داسې وي که نه چې ورځې اوږدې خوراک ډېر شي 2 ټیمه شي او په ژمي کې ورځې لنډې یو ټیم شي خو د کړۍ دغه ډېر دی دلته لږ په یخوالي کې. دلته خو بیا خوراک هم نه کېږي که نه ګرمۍ کې ځکه ډېر زیاته ګرمي نه کېږي ګرمۍ کې په یخنۍ کې کېږي او ګرمۍ کې بیا دا څوک ډېر نه خوري بیا کباب خوري او روش او دا خوري. دغه هر یو کسب والا چې دی که نه هغه خپل موسم ته خوشحاله وي که ډریور دی که مزدوري دی که نه تاسو لپاره کوم یو موسم ښه دی چې ورته خوشحالېږئ ډېره؟ زه د اوړي موسم ته ډېر خوشحالېږم اوړي کې ورځې اوږدې وي پام هم غلط وي چې سهار راشو او مازدیګره پورې کار وکړو نو چې مشتریان هم ډېر وي. زیاتره وایي ژمی ښه وي که نه ځکه سړی پکې ګرم وي نه زما په اصلیت باندې دا اوړی به لږ داسې ښه وي که نه چې خلک چکر ولمځي په یخو اوبو دغو لځي ځان سره غوښې وړي پروګرامونه هم که او ژمي کې پروګرامونه نه وي دومره نه څوک چېرته تللی شي نو دغه بازار ماحول بیا ښه وي. ډېره مننه. ستا په نظر څه کېدی شي که نه چې دغه د مارکو دغه روش ډېر زیات مشهوره دی او خلک یې زیات خوښوي چې مختلفو ولایتونو څخه ولسوالیو څخه ورته خلک راځي ځکه دغه روش خو په ځای کې پیدا کېږي دلته به ډېر مزهناک هم وي او مشهور هم دی. ولې؟ بل دا د شینوارو ساحه ده د شینوارو کوم پخلی چې دی دا په یو ځای کې هم نشته دی د دې دپاره اکثر ډېر خلک راځي دلته او مشهورتیا لاس کمال دی که څنګه؟ دا قدرتي کار دی دا لاس کمال نه بس خپل 5 وخته مونځ اودس کړه هر شي کې خوند شته خواږه دي پکې او نور شینوار علاقه د خلک چکر له راځي یو شی بل چکر له راشي نو دا دغه ځای که ګوري. ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان که په وروستیو کې خپل هېوادوال کوم پیغام لرئ بس دا شینوارو علاقه ده چې څه رقم فرمایش څوک غواړي څه رقم پخلی غواړي موږ انشاءالله ولکلی شو او انشاءالله میلمه به یې ښه خوشحالۍ رسخت کوي. ډېره مننه. څه رقم پخلی چې موږ نه غواړي موږ یې کړی شو. خوشحاله اوسئ مننه.
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه شینوارو لوی ولسوالۍ مارکو بازار کې یو او بیا پاک افغان شینواري رستورانت کې یو تاسو دلته ګورئ چې د روش او د کړايي ترڅنګ پټو دانو لپاره چې دی ځانګړي ترتیبات هم نیول شوي دي داسې عقیبان دي زموږ هیوادوال چې دغلته راځي او د پټو دانو فرمایش ورکوي نو دا هم دغې رستورانت کې پیدا کېږي کولی شي دغلته راشئ د ملګرو دوستانو سره د روش ترڅنګ کولی شي دا هم نوشیجان کړئ حاجي صاحب ما سره ناست دی دا چې څومره وخت کېږي دوی دغه رستورانت په مارکو بازار کې جوړ کړی دی او کومه وخت دلته دوی استعمالوي او مشتریان یې د موسم په راتګ سره اوس څنګه دي دغه معلومات او خبرې اترې هغه سره کوو حاجي صاحب سلام ستړی مه شي بخیر راغلی خیر اوس روجانه څنګه یې خیر بخیر راغلی خیرت دی انشاءالله اوس ډېره زیاته مننه تاسو خیر انشاءالله په خیر یې خیر اوسې راځو وخت تاسو په خیر راغلی خیر اوسې باید ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم حاجي شیرعلي دی حاجي صاحب شیرعلي څومره وخت کېږي دغه افغان شینواری رستورانت تاسو په مارکو بازار کې جوړ کړی دی زما خو غالبا د افغان هوټل چې دی دا اوس تقریبا داسې یو څلور یا پنځه میاشتې کېږي غالبا زما یو هوټل هغه بر ځای کې هغه ځای کې دی خو هغې هوټل زما ډېر وخت هغې تقریبا د کرزي باچي کې نو دا 22-23 کاله غالبا برابرېږي که راته ووایې چې تا هم د پیل مرحلې څخه دې مرحله پورې تر اوسه پورې ټول همدغه روش پخوئ که نه مختلف شیان دي نو موږ روش دغه مطلب پلاو پټې دانې کړايي سیخ کباب دا ټول مطلب موږ پخوو حاجي صاحب یوه خبره ده که ده راته ووایې چې دغه پټې دانې فرمایش دی کله څوک ورکوي که نه تاسو لپاره چې کله مشتریان راځي اکثره د کوم ځای دغه خلک که نه چې مثلا د دې فرمایش ډېر ورکوي دا د پټو دانو فرمایش زیات خلک چې دی بد خاریان دي جلال آباد شو کابل خلک شو دا خلک هغه ډېر ورکوي پټو دانو هغه ډېر ورکوي او دلته دې ځای خلک کوم دي که نه دا د کړۍ او د ورتي شوقین هغه د روش شوقین چې دا هم د بر کابل خلک جلال آباد خلک دا خلک دلته ډېر دا روش ډېره مننه دلته خو چې ګورو ماشاءالله څومره کمه غوښه ویزان ده که نه تاسو دلته مثلا څو ډوله غوښه کاروئ د روش لپاره ترڅنګ د کړۍ لپاره څو ډول ولا چې موږ خو دا څلور پنځه ماله راغلو او څه روش کوو څه کړۍ کوو څه کوو خو اوس لږ بازار بې سوری دی د ژمي کې بیا هم لکه ښه وي ټکه ټوکه کېږي هغه دي خو د اوړي کې بیا بازارونه زموږ خراب وي دومره شی بیا نه او که دا راته ووایي چې مثلا ستاسو دغه مشتریان چې دی د هفتې په کومو ورځو کې ډېر وي چې مثلا ستاسو دغه روش زر خلاصېږي پکې ځکه دا ځای خو ډېر زیات ګرم بازار لري موږ چې وینو او بله د کابل تورخم لاره هم ده بیروبار زیات دی پکې ماشاءالله نو د اوس شپو ورځو کې چې کم دی د جمعې ورځ ډېره ښه وي دغه د مانټو سیزن دی که نه نو جمعې ورځ ډېر بیروبار وي د کابل خلک هم دلته چکر له راځي جلال آباد هم راځي ګڼه ګوڼه ډېره د جمعې په ورځ باندې که نور ورځ به دومره بې شی نه او که ته راته دا ووایې چې دغه د مارکو روش ولې ډېر زیات مشهوره دی خلک زیات خوښوي دا خو فرض کې پیدا کېږي کابل کې هم شته دی ننګرهار کې هم شته دی نورو ولسوالۍ کې هم شته دی خو دلته بیا ورته خلک ډېر زیات راځي دې لپاره نو د مارکو روش پخوا نه مطلب روش وړه غوښه ده او د نورو ځایونو کې ځینې د ملاوټ کې غټې غوښې پکې اچي او بل د شینواري چې کوم دي دا د وړې غوښې باندې ډېر مشهور دي وړه غوښه ډېره خوري ډېر استعمالوي هم په مطلب په پاکستان کې لنډ کوتل کې دلته هم دا ډېر ځای کې روشونه او دا غوښې شینواري ډېر خوري دا نور خلک چې کوم دي دا مطلب د پلاونه ملاونه دا ډېر خوښوي دا غوښې او دا روشونه او دا وړې غوښې دلته مطلب ډېر مشهور دي مارکو داسې هم کله شوي دي چې مثلا ستا د روش څخه کوم زموږ خارج میشتی افغان رور خبره شوی بیا هلته راغلی مستقیما ته پیدا کړی کومه خپرونه یې مخکې لیدلی او بالکل ولا چې په خورج کې خلک راغلي اوس ما ته استادان یې لیدلي په ویډیو کې که نه نو بیا دلته راغله هغلته موټر یې ودرو دا دوه پر دې پهله ودرېد موږ یې چې ولیدو بس موټر یې راته ولته یې ودرو بیا راغلو تاسو موږ په هغه کې لیدلي وو بیا راغله زموږ د خپرونو چې د اکثره لیدونکي مسافرین دي که چېرته هغوی انشاءالله افغانستان ته راستانه شو حتما مو تا خواته یو ځل راځي انشاءالله ولا دې راولي خپله دا نه خبره ډېره مننه خوشحاله اوسئ که کوم وروستی پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته خپلو هېوادوالو ته مهرباني باچي څه هغه نشته خیر کور ودان ستاسې مننه ژوندی اوسئ خیر السلام علیکم
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت په شینوارو لوی ولسوالۍ مارکو بازار کې او بیا پاک افغان شینواري هوټل یا هم رستوران کې. نو تاسو واورېدل چې دلته روژ تیارېږي، تر څنګ یې زموږ ګډ شمېر هېوادوال دغلته دغه روژ د خوراک لپاره راځي. د دغه ځای دغه روژ ډېر زیات مشهور او خوندور دی، ځکه دلته چې دی روزانه قصابي کېږي او تازه غوښې دغلته چې دی حلالېږي او بیا ترې روژ پخېږي. نو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي، حتماً د خپلو نور ملګرو سره شریکه کړئ. تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه.